بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. بیا هم نن ورځ د وینډوز دریم لیکچر دی. په دې کلاس کې به موږ تاسو په دې لیکچر کې به رایټ کلیک باندې غږیو، همدارنګه ریسایکل بین ته کتنه کوو چې که چېرته موږ یو فایل ډیلیټ کړو او هغه فایل ریسایکل بین ته لاړ شي، نو څنګه موږ کولی شو ریسایکل بین څخه واپس خپل ځای ته ریسټور کړو. او همدارنګه د رایټ کلیک باندې هم غږیږو. نو لومړی راځو رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو، فولډر جوړوو. دغه فولډر زه ډیلیټ کوم، خو دغه فولډر ریسایکل بین ته لاړو. اوس څنګه کولی شم چې دغه ریسایکل بین ته تللی فولډر زه واپس ډیسکټاپ ته راولم، یا هغه ځای ته چې له هغه ځایه ما ډیلیټ کړی دی. نو زه رایټ کلیک کوم. دلته دوه خبرې دي. لومړی خبره دا ده چې زه اوپن کوم همدغه ریسایکل بین، او هغه فولډر چې ما ډیلیټ کړی دی هغه به دلته پروت وي. نو په دې فولډر باندې رایټ کلیک کوم. زه دلته بیا هم درې اپشنه لرم. ریسټور دا معنی چې له کوم ځای چې ما ډیلیټ کړی دی هماغه ځای ته دې واپس لاړ شي. کټ دا معنی چې له دې ځایه زه کټ کوم او په خپلې خوښې یو ځای ته وړم. او ډیلیټ دا معنی چې بالکل دې له منځه لاړ شي. نو زه دلته په ریسټور باندې کلیک کوم. نو دغه فولډر چې ما له کوم ځای څخه ډیلیټ کړی دی، البته له ډیسکټاپ څخه، نو دغه به واپس چېرته راځي؟ ډیسکټاپ ته به راغلی وي. زه اوس بیا دغه فولډر ډیلیټ کوم. اوس بیا راځم رایټ کلیک ته، او دلته لیکم امټي ریسایکل بین. دا چې کله زه کلیک کوم اوکې کوم، نو بالکل به موږ ډیټا له منځه څنګه شي؟ لاړه به شي. نو بیا موږ نشو کولی چې دغه ډیټا په اسانۍ سره ترلاسه کړو. نو اوس راځو رایټ کلیک کوو. د رایټ کلیک له کلیک کولو نه وروسته لومړی راځو ویو ته. دلته لومړی اپشن چې دی، لومړی لارج آیکنز دي. دغه آیکن چې تاسو یې ګورئ دلته، د که چېرته مقصد تاسو د سترګو ستونزه ولرئ او دغه آیکن تاسو ته سم نه ښکارېږي، نو غواړئ چې لږ دغه آیکن لوی شي، نو لارج باندې کلیک کوو. نو د تیر په نسبت یو څه آیکن لوی شول. خو که چېرته ډېر لوی وي ته کولی شئ میډیم سایز کې وګورئ، او که چېرته دا هم لږ لوی وي یا د ستاسو سکرین له آیکنو څخه ډک شوی وي، غواړئ چې بیخي کوچني شي، زموږ په سکرین باندې یو څه سپیس پیدا شي، نو سمال آیکن انتخاب کړئ. آیکن یې نورې هم څنګه شي؟ کوچنی به شي. له دغې لاندې اټو ارینج آیکن دی. لومړی زه دغه ټیک مارک لرې کوم او آیکن یو میډیم سایز ته راوړم. نو زه اوس دغه آیکن ګارډ ورډ په خپل ډیسکټاپ باندې کېږدم. اوس غواړم چې دغه باید په اتوماتیک ډول، په اتومات ډول دغه څنګه شي؟ منظم شي. نو رایټ کلیک، ویو، له هغې وروسته اټو ارینج آیکنز باندې کلیک کوم. نو بالکل په منظم ډول به څنګه شي؟ په اتومات ډول به منظم شي. مقصد رو اینډ کالم ته به لاړ شي. ګریډ سیستم نه به شي. رو اینډ کالم، یعنې دغه کالم شول، په دې شکل دا کالم شول، او په دې شکل رو شول، منظم شول. نو زه بیا راځم دلته او دغه چیک لرې کوم. اوس غواړم دغه آیکن دلته غیر منظم، یعنې له رو او کالم یې غلط کېږدم. رو او کالم ته به منظم نه وي، غیر منظم کېږدم. زه اوس غواړم چې دغه آیکن که چېرته څوک ځای هم ورته بدلوي، باید د رو او کالم په، یعنې د ګریډ په سیستم باید واقع شي دغه. نو زه راځم ویو ته، له هغې وروسته الاین آیکنز چیک کوم. نو موږ همدغه آیکن وړلی شو، ځای دې تغییر ورکولی شو، خو د رو او کالم ته باید څنګه شي؟ منظم شي. له رو او کالم نه، یعنې لکه څنګه چې موږ له اوس نه وړاندې غیر منظم په یو ځای کېښودل، موږ نشو کولی چې دې ته ورته آیکن، یعنې ګارډ ورډ میس یې کېږدو. نو زه راځم دلته، زه په دې کونج کې کېږدم، له رو او کالم نه یې زه غلط کوم، خو دا به ډایرکټ څنګه کېږي؟ رو او کالم ته به خپله منظم کېږي. نو موږ نشو کولی چې آیکن په خپل ډیسکټاپ باندې غیر منظم کېږدو. دا وظیفه د چا وه؟ دا وظیفه الاین آیکنز ټو ګریډ، یعنې کالم اینډ رو ته به څنګه شي؟ منظم به شي. اټو ارین باندې بیا کلیک کوم، آیکن یې به ټولې څنګه شي؟ منظم به شي. او بل راځو شو ډیسکټاپ آیکنز ته. دغه آیکن چې موږ دلته ګورو، اوس غواړو چې دغه څنګه کو؟ هایډ یې کو، یعنې له ډیسکټاپ نه دې پناه شي. نو رایټ کلیک، ویو، له هغې نه وروسته شو ډیسکټاپ آیکنز نه چیک لرې کوو. نو آیکن شته دي، خو هایډ شولې، له موږ سترګو پناه شوې. که غواړئ چې بیا دې آیکن راشي، رایټ کلیک وکړه، ویو ته لاړ شو، له هغې وروسته شو ډیسکټاپ آیکنز ته راشه. راځو بل چې دی سورټ بای. دغه څلور اپشن چې دي، سورټ بای منظم کول دي، ترتیبول. اوس پریکټیکل ګورو. نیم، یعنې د نوم له طریقه د آیکن په ډیسکټاپ باندې څنګه شي؟ منظم شي. یعنې A B C D، کله چې د کوم آیکن په شکل کې د الفابet کوم تورې راغلی وي، نو هغه باید د A to Z منظم راشي. نو زه په نیم باندې کلیک کوم،
دا به څنګه شي A to Z لکه CDR، خو دا بیا هم منظم رانغلل. مخکې مې درته ویل چې دغه 100% دقیق کار نه کوي، بیا زه کلیک کوم نو ایکن یې بیا دغه تغییر وخوړلو، خو یو څه مقصد موږ کولی شو چې منظم یې کړو. 100% لکه څنګه چې وظیفه ورته سپارلې همدغه شانتې کار نه کوي. دویم سایز، یعنې کوم سایز چې ډیر وي هغه دې څنګه شي لومړی راشي، هغې وروسته د دوهم دریم مسلسل همدا شی، نو د هغې وروسته بیا آیټم ټایپ، یعنې دوه فایلونه د ام اس ورډ خلاصوم او سیو کوم یې. نو که چېرته یو ما په یو ځای کې ایښی بل ځای کې، او زه راشم رایټ کلیک وکړم سورټ بای او آیټم ټایپ انتخاب کړم، نو زه داسې ورته وایم چې کوم آیکن چې کوم آیکن چې یو شانتي وي یا د یو سافټویر وي یا د یو فایل نه جوړ شوي هغه په یو ځای کېږي د مونږ ته. نو ډیټ موډیفاید چې په اخر کې مونږ په کوم فایل کې تغییر راوستلی وي هغه د لومړی سر ته راشي. نو دغه وظیفې چې دي که زه اوس بیا کلیک وکړم، اوس سیسکو پاکټ ټریس راغلی دی، که بیا کلیک وکړم نو اوس دا د مای کمپیوټر راغلو. نو دغه داسې دقیق کار نه کوي، یوازې موږ په مفهوم ځان پوهوو. دریم چې د ریفریش دی شارټکټ یې F5 بټن دی. په کیبورډ کې هغه فنکشن کیز چې دي الفابیټ تورې هم پرې لیکلي دي او شمارې هم پرې لیکلي دي، له 1 نه ونیسه تر 12 پورې شمارې. نو په یو بټنو کې چې د فنکشن کیز په نوم یادېږي F5 بټن پریس کوو، هغه د ریفریش وظیفه پر غاړه لري. بل چې د پیسټ او پیسټ شارټکټ دواړه غیر فعال دي، هغه وخت کار کوي کله چې موږ تاسو یو شی څنګه کو کاپي کو، دلته راځو رایټ کلیک کوو، له هغې وروسته کاپي ته راځو. نو اوس به پیسټ او پیسټ شارټکټ دواړه فعال شوي. پیسټ په دې معنا چې دغه موږ ته بل ځای کې هم څنګه کا پیسټ کېږي ده، نو یو بل فایل به هم ترې جوړ شي. خو پیسټ شارټکټ په دې معنا راځم یو فایل زه دلته کاپي کوم، آپ کاپي، اوس راځم بیا واپس دلته رایټ کلیک پیسټ شارټکټ. نو هغه فولډر چې ما هلته په ډي ډرایو کې ایښی و هغه اصلي فایل دی، خو دلته ما یو شارټکټ ترې راوړو. یعنې زه له دې لارې کولی شم په اتومات ډول یا په زر یا په کم وخت کې زه هغه فولډر ته لاسرسی پیدا کړم. ډبل کلیک پرې کوم نو هغه فولډر ته زه څنګه کوم تللی شم. خو که چېرته موږ اصلي فولډر له منځه یوسو دغه کوم شارټکټ چې موږ جوړ کړی دغه بیا کار نه کوي. شارټکټ یوازې لنډه لار دی. نو بل ته راځو، نیو ته راځو. نیو کې مونږ کولی شو چې فولډر جوړ کړو یا یو فایل ته شارټکټ جوړ کړو، یا مقصد د دغو پروګرامونو ټول مونږ کولی شو چې جوړ کړو شارټکټونه جوړ کړو. مقصد دغه ایم اس اکسس ډیټابیس مونږ کولی شو شارټکټ جوړ کړو، دې باندې ډبل کلیک کوه نو مونږ ته به ایم اس اکسس پروګرام څنګه کېږي اوپن کېږي، به خلاصېږي به. همدارنګه مونږ تاسو کولی شو رایټ کلیک نیو او شارټکټ جوړ کړو یو فایل ته. نو که چېرته تاسو ته د فایل لار معلومه وي، پاتې درته معلوم وي، نو دلته هغه ورته ویل کې که نه وي درته معلوم نو براوز ته راشه. له هغې وروسته مقصد زه غواړم چې ډي ډرایو کې اپیکس ته فار ایگزامپل اس کیو ایل ته فار ایگزامپل د ویډیو ته زه یو هغه جوړوم شارټکټ جوړوم. نو کله چې زه په یو باندې کلیک کوم ډایرکټ به زه د ویډیو ته ځم، اوکې کوم یې، نو دغه پاتې راغله لارې همدغه شوله. او له هغې وروسته نیکسټ نوم چې ورکوي اس کیو ایل 1 نو همدای نوم شو، نوم هم ورته بدلولی شي، خو فینش باندې کلیک کوم نو دغه ویډیو څنګه شوله شارټکټ راغله. که چېرته زه په دغه باندې ډبل کلیک وکړم نو هغه د فولډر په داخل کې ویډیو به دلته موږ ته څنګه شي خلاصه وشي. له هغې وروسته بیا هم زه راځم کنټاکټ، دلته کولی شي د خپل ځان په مورد معلومات ولیکي، او همدارنګه رایټ کلیک کوو نیو ته راځو. مختلف پروګرامونه دي، هر پروګرام درته کولی شي شارټکټ جوړ کړي. وینرار دغه یو د فولډرو له جملې نه لکه څنګه چې موږ دا فولډر جوړوو همدې ته ورته دا فولډر هم جوړولی شو، خو د دغه فولډر وینرار او د فولډر ترمنځ فرق به څه شوي، فرق به یې دا وي که چېرته موږ دغه فولډر جوړ کړو او ډیټا دغه فولډر ته واچوو. دغه یو څو ښه صفتونه لري. لومړی ښه صفت یې دغه دی چې که چېرته موږ په دغه فولډر کې ډیټا واچوو او زموږ کمپیوټر باندې وایروس اټیک وکړي نو ممکن دا ډیټا د دې په نسبت زر وایروس ووهي، دا به یو څه محفوظ وي. دوهم دا چې دغه کمپریس کېږي، هم کله چې مقصد فار ایگزامپل 10 جی بي ډیټا موږ دغه فولډر ته واچوو نو دغه فولډر داسې یو ښه صفت لري چې دغه 10 جی بي ډیټا ممکن 9 جی بي یا 9.5 جی بي ته راولي، خو د ویډیو په ریزولوشن باندې کوم بیډ افیکټ نه کوي، بد تاثیر نه پکوي. که چېرته موږ له دغه فولډر نه هغه ډیټا هغه 10 جی بي ډیټا چې 9 جی بي ته یې راوستی دی بیا ایکسټراکټ کو بهر یې ترې وباسو نو هماغه 10 جی بي ساینس به بیا هم لري.
او بل ښه صفت یې دغه ده چې دې فولډر په واسطه موږ کولی شو یو فایل لاک هم کړو، کلپ ور واچوو، پاسورډ ورکړو. نو دغه د دغه په نسبت یو څه ښې ځانګړنې لري. اوس ځو د رایټ کلیک سکرین ریزولوشن برخې ته ځو. سکرین ریزولوشن باندې کلیک کوو. دې ځای کې ملګرو زه له پروجیکټور سره نه یم کنیکټ شوی، یوازې پی سي دی، یوازې زما خپل کمپیوټر دی. تاسو ډسپلی لیدلی شئ، موبایل پی سي ډسپلی یوازې همدغه دی، یو دی. او ریکمانډډ ریزولوشن چې دی دی ریکمانډډ دی های 1300 یعنې ټول ضربي عرض چې دی اوږدوالی او جګوالی د 1300 او 988 ریکمانډډ دی. که چیرې زه له پروجیکټور سره کنیکټ شم نو دغه ریزولوشن به لو شي، دی اخر ته به راشي 1024 ضرب 988 ته به راشي. خو زه اوس له پروجیکټور سره نه یم کنیکټ شوی ځکه ریکمانډډ ریزولوشن ماته په دې ځای کې ښایي. دغه زما د سکرین ریزولوشن دی. راځو اورینټیشن ته راځو. اورینټیشن کې تاسو ته د خپل سکرین اندازه ښیي چې باید د سکرین دی لینډسکیپ وي، پروت دی وي، پورټریټ ولاړ دی وي، او لینډسکیپ فلپټ په دې معنی سکرین د سرچپه شي، او پورټریټ فلپټ په دې معنی چې ولاړ سکرین دغه څنګه شي سرچپه شي. پورټریټ فلپټ کې به د ټاسک بار په لیفټ طرف کې راځي، سکرین به معکوس شي. نو اوس ګورو لینډسکیپ د سره کوم تاسو ګورئ همدغه لینډسکیپ حالت شو. بیا راځم پورټریټ ته، پورټریټ انتخابوم او اپلای کوم. نو سکرین ته تاسو ګورئ ملګرو، تاسو ولیدلو چې سکرین پورټریټ شو، ټاسک بار رایټ طرف ته لاړو. اوس دغه زه ریورټ یا لږ انتظار ورته کوم، دا یو څو سکندونه پر شي په اتومات ډول به عادي حالت ته راشي. خو که تاسو چیرې غوښتل چې همدغه سیټینګ دې ترسره شي، همدغه سیټینګ دې اپلای شي، نو تاسو باید کیپ چینجز باندې کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې لینډسکیپ فلپ در راشي نو ټاسک بار به پورته خواته لاړ شي، تاسو دا هم کتلی شئ او اپلای کړئ. نو اوس په دې صورت کې سکرین سرچپه شو، باټم یې ټاپ ته لاړو، ټاپ یې باټم ته راغلو. نو که چیرته تاسو غواړئ همدغه سیټینګ اپلای کړئ نو کیپ چینجز باندې به کلیک وکړئ. خو اوس زه غواړم چې له خپل کمپیوټر سره پروجیکټور کنیکټ کړم او د پروجیکټور اړوند هم یو څه خبرې وکړو. زه اوس له پروجیکټور سره کنیکټ شوم. لومړی په ډسپلی کې تاسو ولیدل ملټیپل مانیټورز، دوه دانې شول. ریزولوشن کې هم تغیر راغلو. مخکې مونږ خبره وکړله چې کله مونږ پروجیکټور سره نو کنیکټ شوي ریکمانډډ 1300 او 988، خو چې کله کنیکټ شوم د پروجیکټور سره لو سکرین ریزولوشن مې کوچنی شو. له هغې وروسته په لینډسکیپ کې او په اورینټیشن کې هماغه پخوانۍ خبرې دي، خو یو بل اپشن هم ور اضافه شو، ملټیپل ډسپلیز. دغه خبرې چې په دې ځای کې کېږي دغه څلور خبرې، دا که چېرته موږ تاسو پروجیکټ ټو ا سیکنډ سکرین په دغه باندې کلیک وکړو او یا هم وینډوز پی بټن د کیبورډ له لارې پریس کو، نو دغه څلور خبرې یو شانتې دي. نو راځم د دې پر ځای چې دلته خبرې وکړم، نو دغه باید موږ دلته په ګرافیکي ډول وګورو او اپلای کړو. لومړی پی سي سکرین اونلی په دې معنی که چې زه په پی سي سکرین اونلی باندې کلیک وکړم نو یوازې به زما په کمپیوټر کې ډسپلی پاتې کیږي او د پروجیکټور سکرین څخه به ډسپلی څنګه کیږي ختمیږي، به هلته به زما د کمپیوټر سکرین نه ښکاریږي. نو زه پی سي سکرین اونلی انتخابوم. نو تاسو ګورئ دلته ډسپلی شته، خو اوس د پروجیکټور په طرف ځو، پروجیکټور باندې به ما د کمپیوټر ډیسکټاپ دلته نه ډسپلی کیږي. بیا راځو د کمپیوټر په طرف. دوهم اپشن چې دی ډوپلیکیټ په دې معنی چې هم د په کمپیوټر کې ډسپلی وشي او هم د پروجیکټور په سکرین باندې ډسپلی وشي. نو زه راځم ډوپلیکیټ انتخابوم. دغه زما کمپیوټر شو او دغه پروجیکټور شو. اوس راځو دریم اپشن چې د ایکسټینډ له کمپیوټر سره کنیکټ کو، دغه بلاک سپیس پیدا شوله ځکه چې د سکرین ریزولوشن کوچنی شو. هم لیفټ طرف کې دی هم دغه بلاک سپیس تاسو یې کتلی شئ دغه دی، او هم په لیفټ طرف کې دی، لیفټ او رایټ دواړو خواو کې دی. دا یې لیفټ طرف شو او دغه یې رایټ طرف شو. نو که چېرته زه په ایکسټینډ باندې کلیک وکړم لومړی به دغه فاصله هم ختم شي، زما سکرین به ایکسټینډ شي، لږ به یو څه پراخ شي. دویمه خبره دغه دی چې کنیکټیویټي به د کمپیوټر له پروجیکټور سره وي، ډیسکټاپ شو کېږي، خو هغه کارونه چې زه په خپل کمپیوټر کې کوم هغه د پروجیکټور په ډسپلی کې نه راځي. زه ایکسټینډ باندې کلیک کوم او ګورئ
اکسټینډ مې انتخاب کړو. لومړی دغه بلاک سپیس هم ورکه شوله چې دې ځای کې کومه بلاک سپیس وه. دغه اوس د دغه بلاک سپیس چې دی دغه بلاک سپیس دلته دغه انځور چې دی دا کوچنی دی او پخوا چې وه هغه د پروجیکټور بلاک سپیس وه. هم په رایټ کې ورکه شوه او هم په لیفټ کې هغه بلاک سپیس څنګه شوه ورکه شوله. او دویمه خبره اوس ځو د پروجیکټور په طرف. دلته ګورو زمونږ ډیسکټاپ هلته موږ کولی شو چې ویې ګورو، خو ډیسکټاپ شیر کېږي خو هغه کارونه چې زه په خپل کمپیوټر کې کوم هغه په د پروجیکټور په سکرین باندې نه ډسپلی کېږي. تاسو ګورئ یوازې ټاسکبار شیر شوی دی او ډیسکټاپ، نور آیکن هم له منځه تللی دي او هغه پروګرامونه چې ما خلاص کړي دي کنټرول پینل دی کم تاشه دی هغه هم په سکرین باندې نه ډسپلی کېږي. Make text in other items larger or smaller دا باندې کلیک کوو. په دې ځای کې موږ څه کولی شو د کمپیوټر د سکرین پر مخ هر ډول وینډو یا هر ډول میسیج د اوس په نسبت یو څه لوی کړو. دې ځای کې پرسنټیج ورکړی دی او ډیفالټ حالت کې 100% دی، یعنې هر ډول وینډو چې ته هر شی چې ته د سکرین پر مخ ګورې دا موږ څه کولی شو څنګه کو لوی کو. نو ډیفالټ حالت یې 100% دی، موږ یې کولی شو میډیم ته واړو 125. په وینډو 7 کې دې ځای کې یو بل اپشن هم لري ته 150% دی هغه، نو تر 150 پورې موږ تللی شو. خو زه راځم کاسټم سایزینګ باندې کلیک کوم. دلته زه تقریبا تر 200 پورې سایز ورته انتخابولی شم. نو چې کله زه په دا باندې کلیک وکم او دغه اوکې کم اپشن دلته هم راغلی کاسټم دی دغه، خو په وینډو 7 کې دې ځای کې لارج لیکلی وي تر 150 پورې وي. خو که چېرته زه اوس په اپلای باندې کلیک وکم زه باید لومړی یو ځل د سیستم نه لاګ آف شم او له هغې وروسته بیا زه سیستم ته داخل شم. نو کله چې زه لاګ آف کېږم نو زما ریکارډ بندېږي. نو زه اوس په اپلای باندې کلیک نه کوم. خو که تاسو په اپلای باندې کلیک وکړئ تاسو ته میسیج درځي. میسیج کې یو خواته لیکلي وي چې لاګ آف نو او بل کې ته لیکلي وي چې لاګ آف لیټر. نو تاسو لاګ آف نو انتخاب کړئ ډایرکټ به ستاسو سیستم کې تغییر راشي. نو زه همدغه اپلای کوم نه اوس راځم سمالر ته. خو یادونه کوم تاسو ته ما د 150 او 200% بعضې سکرین شټونه اخیستي دي چې یو د عموما د ټول ډیسکټاپ انځور دی چې آیکن یې ټاسکبار او د ټاسکبار آیکن پکې لوی شوي دي، او بل انځور مې د ایم ایس ورډ پروګرام درته اخیستی دی، سکرین شټ مې درته اخیستی دی چې دغه پکې لوی شوی دی. دغه د 200% انځور دی چې دغه د ایم ایس ورډ پروګرام انټرفیس کې څنګه شوی دی لوی شوی دی. نو هغه بیا تاسو په انځورونو کې خپل سیستم سره کمپیر مقایسه یې کوئ. اوس راځم زه ډیفالټ حالت انتخابوم. دې ځای کې دې برخې ته راځو. دې برخې کې تاسو ته وایي چې چینج اونلی د ټیکسټ سایز. دې ځای کې موږ داسې کولی شو د خپلې وینډو ټایټل مینیو بار دغه برخو کې تاسو کولی شئ چې تغییر راولئ. زه د مثال په ډول ټایټل بار دغه ټایټل درته ښیي دغه هم لوی کولی شئ، او دوهم چې د مینیوز زه غواړم چې دغه مینیوز لوی کړم چې دغه څنګه شي د مثال په ډول ماته ښکارېږي نه زه لوی کوم. دلته به ته سایز ورته انتخاب کړې. زه ورته وایم چې 100 سایز بس دی، خو لیکل دې څنګه شي بولډ دې هم شي. چیک لګوم اپلای کوم او انتظار کوم. نو تاسو دلته ولیدل چې سایز یې څنګه شو لوی شولو، بولډ او 200% ته سایز ورسېدو. همدارنګه زه ایم ایس ورډ پروګرام ته راشم، دا به هم څنګه شوی دی لوی شوی دی، دا هم لوی شولو. خو بیا زه ورته وایم چې نه عادي حالت ته دې لاړ شي دغه ډېر لوی دی. نو ته بیا ورته 9 انتخاب کړه، بولډ نه چیک لرې کړه، اپلای کړه. نو اوس تاسو ولیدل چې منیو واپس څنګه شوه کوچنۍ شوه، او دلته ایم ایس ورډ پروګرام کې هم لیدلی شئ واپس به عادي حالت ته راغلی وي. دا د بالکل عادي حالت ته راغلو. نو د نن ورځې درس په همدې ځای بس کوو. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.